که نکاح وسوله بیا دوباره دا انکار نسی کولی چې یو وار د اختیار ورکي وکالت ورکي اوس ته انکار کوي نو دا اوس انکار بیا د زنانې دا معتبره نه دی. مولوي صاحب محترمه د یو نجلۍ نکاح وسوله هغې ورته وکالت ورکړی و پلار ته اجازه ورکړې و اوس دا وایي چې یا اماسې د پلار د خوابدیا په خاطر ورکړي زه په دا ځای کې واده کول نه غواړم. ګورئ عزتمنو که چیرې یو عاقله بالغه نجلۍ یو چاته وکالت ورکړي چې ته زما نکاح وتړه یا پلار ته یا ورور ته یا بل قریب ته او د دې نکاح وسوله نو دې چې په هر خاطر اجازه ورکړې وي که د پلار په خاطر ورکړي که د مور په خاطر ورکړي که د په هر خاطر چې ورکړي که نکاح وسوله بیا دوباره دا انکار نسی کولی. په کار دا ده چې اول یې پښې ټینګ لګولي وای اول یې دا ویلي چې زه نه کوم په دا ځای کې نو چې یو وار د اختیار ورکي وکالت ورکي اوس ته انکار کوي نو دا اوس انکار بیا د زنانې دا معتبره نه دی ځکه چې نکاح وسوله بیا د دې واک د دې د خاوند په لاس کې دی بیا نه د دې د پلار په اختیار کې ده نه د مور په اختیار کې ده نه د ورور په اختیار کې ده چې در څو هغه خاوند دا یې لکړې نه بیا دا بل ځای نکاح او واده نسی کولی. په کار دا ده چې په پټه خوله خپل واده وکړي او دغه چا وایي د پلار خاطر کاوي اوس نو چې نکاح وسوله اوس د خاطر نه کوي نو په کار دا ده چې اوس یې هم خاطر وکړي. په حواله سره د فتاوی عثماني جلد نمبر 2 صفحه نمبر 304